سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. محمد اشرف غني د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، خو د هغه ټاکنیز سیال او د حکومت اجرایي مشر عبدالله هم په سبیدار ماڼۍ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د سترې محکمې مشر او قاضي القضات سید یوسف حلیم نن د ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کړل. په دغه مراسمو کې امرالله صالح او سرور دانش د محمد اشرف غني د مرستیالانو په توګه د نوي حکومت د جوړولو لپاره لوړه وکړه. ښاغلي غني چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري ولسمشرۍ ته بریالی اعلان شوی وویل چې اوسنۍ کابینه به تر 2 اونیو پورې خپل کار ته دوام ورکوي، خو له هغه وروسته به نوې کابینه د بېلابېلو اړخونو په سره مشوره جوړه کړي. غني همداراز وویل چې راتلونکی حکومت به یوازې دولت جوړونکي ټیم پورې محدود نه وي، بلکې د هېواد ټول اقشار به پکې شامل وي. په دغه مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د وس ملاتړ قومندان سکاټ میلر، په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن، د یوناما مشر تدامي چیاماموتو، د ناټو ملکي استازی نیکولاسکي، د اروپایي ټولنې استازی او د یو شمېر هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و. خو د ډاکټر عبدالله د لوړې په مراسمو کې یوازې د ترکیې او ایران د هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و. سبسکرایب مو هیر نشي.